مهمان نوازی دا د ایمان نښه ده. د انبیاء کرام علیه الصلاة والسلام سنت ده. د نیکانو د صلحاو طریقه ده. مهمان نوازی باندې رب العالمین خوشاله کی. د میلمه پر اتلو سره بشمار برکات راځي، رحمتونه راځي. دغه میزبان ته اجرونه او ثوابونه ملاوي. میلمستیا دا 3 ورځې ده. په 3 ورځو کې یو وخت دغه میلمه د پاره تر کلو میلمستیا ورکول دا دغه حق، او بیا عام چې کوم خوراک دی هغه وکړي. د 3 ورځو پورې میلمه د هغې نه پس هغه پاتې کېږي او په هغه باندې کوم خوراک کېږي، نو دا بیا په صدقه کې راځي. کوم ځای کې چې هوټلې نه وي لکه کلی او دیهات، هلته د میلمه میلمستیا کول دا واجب ده. او په کوم ځای کې چې سهولیات وي، هوټلې وي، انتظامات وي، نو په هغه ځای کې د میلمه میلمستیا کول دا سنت عمل دی. په سورې هود کې رب العالمین د ابراهیم علیه السلام د میلمستیا تذکره کړې ده. دغه ابراهیم علیه السلام خولي صفات او یو صفت په هغه کې داو میلمستیا به کولا. رسول پورې چې میلمه نو راغلی نو هغه به روټۍ ونه خوړه. د هغه به کوشش داو چې میلمه راشي، زه دغه میلمه سره روټۍ وخورم. د میلمه راتلل دا باعث د خیر دی، د برکات دی او د رحمتونو دی. کله چې میلمه چاته راځي هغه دغه کور ولو رزق نه خوري، هغه د میزبان کومه حصه نه خوري، بلکې دغه میلمه ځان سره خپل حصه راوړي. دغه میلمه رزق د مخکې نه لیکل شوی. البته فایده پکې دا وی چې دغه میلمه د وجنا دغه میزبان کور ولو ته هم د الله د طرف نه نعمتونه میلاو شي. او بلکې حدیث کې هم راځي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. څوک چې ایمان لري په آخرت، څوک چې ایمان لري په الله، د الله منون کې خلق، د قیامت منون کې خلق، فلیکرم ضیفه. دا به د میلمه اکرام کوي، دا به د میلمه احترام کوي، دا به د میلمه سره مینه کوي، د میلمه سره محبت وکړي. او په دې سره د رزق کمیږي نه، بلکې د رزق الله نور هم زیاتوي. بلکې یو روایت کې خدا هم راځي د یو میلمه سره 10 فرشتي راځي، او دغه 10 فرشتي سره یو کال پورې دغه میزبان لپاره د مغفرت او د رحمت دعاګانې غواړي. او دغه فرشتي چې کوم اعمال کوي هغه هم د په عمل نامه کې لیکل کېږي. ابراهیم علیه السلام انتهایی مهمان نوازی د هغه عادت ګرځیدل او د هغه مزاج ګرځیدل او د هغه خوی ګرځیدل. روټۍ ورته خپل نو ورکاو چې میلمه براغله. دا مهمان نوازی صفت دا نه په غریبۍ باندې دی او نه په مالدارۍ باندې دی. دا بس د الله د طرف نه یو ورکړه ده چې الله دغه صفت چاته ورکی، نو کده مالدار ای کده غریب وي، دی به میلمه باندې خفه کیږي نه، میلمه باندې پریشان کیږي نه. د میلمه پر اتلو باندې بده د خفګان اظهار نه کوي. د میلمه د آداب نه یو ادب ده چې کله در تراشي نو استقبال یې وکړي. نو دغه میلمه چې کله راشي دغه استقبال کول، دغه میلمه چې کله راشي وکلاو تندی د هغه سره میلاویدل، د هغه ته مینه ورکول، هغه ته محبت ورکول. په دې باندې الله تعالی دغه میزبان ته اجر او ثواب ورکړي. ابراهیم علیه السلام تشریف فرما ده، ناشنا کسان راغله. دغه ابراهیم علیه السلام مخ کی چرته نه دی کتلی، نه ور سره چرته ملاقات شوه ده، نه ور سره جان پہچان دی او نه ور سره کوم تعارض شوه ده. ناشنا کسان راغله. ابراهیم علیه السلام باندې سلام واچ. ابراهیم علیه السلام د هغوینا په بهتر طریقه باندې په خپل طریقه باندې جواب ورکړ. دوی د ابراهیم علیه السلام سره کې ناستل. ابراهیم علیه السلام کور ته ځي، دغه میلمنو نه تپوس نه کوي چې روټۍ بخوري، کچې بس کیو، کچې بکوم یوس کی، کاوه بس کیو، کتور بس کی، یخ بوي ک ګرم، سم پکار دي سب کوي نه. میلمانه کې نه ول ضروری خبره اترې ورسره وشوي. د کور ته لاړ، دغه میلمنو د اکرام د پاره
زکه د میلما په دغه میزبان باندې حق وي د هغوی د اکرام د پر دغه ابراهیم علیه السلام یو څخه ذبح کړی دی دومره په جلتی سره دومره په تلوار سره او دلیل په دې خبره باندې چې دغه میلمنو سره دومره مینه او محبت دا غوی پر اتلو باندې دی دومره خوشاله چې اگر مگر ته ضرورت را نه غي بلکې پکور کې چې د ټولو نکم بهترین شی او چې غسخه او غي ذبح کو په خولي طریقې ورته ورید کو میلمنو مخې ته حاضر کو اوس میلما ته حکم داده چې وسته خوراک کوا ګوره څومره مهمان نوازی دا صفت ابراہیم علیہ السلام کے راسخ و مضبوط نہ جان نہ پہچان نہ کم مفاد نہ کم غرض او دومرا خرچ کول دومرا قیمتی شے ذبح کول دومرا لوی اکرام کول دا حقی پا تاریخ کی مثال نہ ملوی ماضی بعید کی خلقو کی دا خل صفت او دا ملمہ بے دیر جیت اکرام کاؤ دے دور دے اثر او دے زمانہ کی دے ټولنا عام صفت چکم دے اگر دے میلمانہ پٹی دلی جب بکوم طریقہ بزر دے میلما دے من مستیانہ پٹ سب بکوم طریقہ بانی بزر دے چائے دے اوبو دے روٹی دے اکرام نزان بچکم او پبل بے ورطاوان کم مسجد تا میل مراشی اجرے تا میل مراشی گون تا میل مراشی دہا غصو کم انتظام کولو ته تیار دی او بیا هغه میلما چې هغه د الله ولوي د الله د رسول میلموي ساو سره جان پہچان نوي ساو سره تعلق نوي ساو سره مفاد او غرض نوي سلام کولو تم څوک تیار نوي موږ د هغه میلمنو خ اکرام کوو اذا کومنا زمنګ تموي د کومنا زمنګ مفاد وي د کومنا زمنګ د پاره یو غرض وي یو مقصد وي یا زمان سره کوم احسان کړی وي یا ور سره کوم رشتہ او تعلق وي بیا دغه اکرام خ اکرام کو مخ کې دور کې بداسه هم وا یو کور ته باندې یو کس میل مراغه نو ټولو بویل دا زمون میل ما دی ټولو به هغه میل مستیا کولا ټولو به هغه استقبال کاو ټول به هغه سره کې ناسته هغه ته مینا ورکوله محبت به ورکاو بالفاظ دیگر په خپل حالات سره به ورته داخ کړه کولا چې ته صرف میلما زمنګ د کور کې د یو کس نه بلکې ته زمنګ د ټول کور بلکې د ټول خاندان او د ټول فیملی او د ټول علاقې یو میلمای هغه وس نشته دی وس که پورونو کې د یو ورور میلما راشي نورونه وای مړه وای دا زمنګ میلما نه دام د ورور دی لار وای دا می د بچی میلما دی بچي وای دا می د پلار میلما دی د ترزوی وای دا می د تر د زوی میلما دی گاونډي وای دا د گاونډي میلما دی هغه مینا نشته دی هغه محبت نشته دی چې کوم به ماضی بعید کې د یو میلما د پاره بعضی علاقې داسې هم دی اوس به یا بني والله اعلم لیکن د هغه تور د هغه طریقہ د مين او د محبت نه دومره ډکوا چې یو کور ته به میلما راغی د هغه کور ولو خو به اسهم هغه میلما لیکن هغه گاوند هغه خپل خپلوانو به ورته هم خپل میلمه حیثیت ورکاو بلکې د هغه د میلمستیا د پاره به نمبر نه میلاوي هر یو کس به دعوت ورکاو یره دستا میلمه دی دا ماقام زما سره روټي خوري بل زما سره مسفقین خوري بل زما سره به سحر خوري دومره دعوتونه به و چې د هغه سره به وخت نو د مینې د محبت یو خپل مثالو نو دغه میلمه به مخصوص کړه چې یره د دې علاقې ولو په مینس کې مینه او محبت نن هغه خپل صفات زمونږ د معاشرې نه ختم دي نن هغه خپل عادتونه زمونږ د معاشرې نه ختم دي بس د چانه چې مفاد وي بس هغه زما میلمه مسجد ته به یو کس راغی هر یو به تپوس کو ها روټي به ترتیب وي روټي به ورته راوړه کور ته به بوته حجرې ته به بوته ابراہیم علیہ السلام ورته د غسقه حاضر ته کله حاضر کو هغه خوراک نه کوي هغه نه پس ابراہیم علیہ السلام پختنه کوي چې اولی نه خوري طریقه دا ده چې کله درته میلمه راشي کله چټي می چې ورته حاضر کا کله وګوټي می وګور ته حاضر کا کله روټي ټي می روټي ورته حاضر کا مخې ته کېدا چې کله هغه خوراک نه کوي بیا تی پختنه وکړي اولی نه خوري منګه
نام ورته چیرې وړي نام ورته وبره وړي نام ورته روټي راوړي مخکې نه ورته وایي چې لکه چې بس کی کنه بس کی روټي وخوري کنه بخوري دا د میلمه حق دی چې ته ورته د هغه اکرام وکړي نو ځان کې خو خوینه اچول دا پکار ابراهیم علیه السلام ورته دا غینه پسوي پوری نه خوري او یقینا میزبان ډیر زیات خپکیږي چې تکره خرچه وکي او بیا میلمه نه خوري او نخري کوي نو په دې باندې میزبان ته تکلیف رسي میلمه لم پکار دادا چې کله میزبان ستاده پر تکلف وکي ستاده پر تیارې وکي نو بیا داسي مو پس کوا داغه خامخه خوراکو کا چې د هغه زړه ته خوشحالي میلاو شي ځکه هغه په دې باندې خوشحالي کې د ستاده پر چې څومره تکلف کړي دی په دې باندې خوشحالي کې چې تاسو نه خوراکو کی او خوراکو کا چې څومره خوړې شي نور بیا پرېږده او دا خبره مې یاد ساتل پکار وي اباظو دا مسله اورېدل الله وای برتن صفا کول دا سنت ایو کس لګیا دی خوراک نو بس دغه ورته چې سالن او غي خوري سالن ورته چې غي خوري نو بل دې ته پوښتې وای ولې الکه داسي ډېر بد حال دی راخسته دی ولوي مرتوي مړ وای مسله دی اورېدل نه د برتن صفا کول دا سنت دي زب سنت باندې عمل کوم کوئی ظالم ځان بچ کول کو فرض هم دي کنه دومره خوري داسې نه اوچوي نو کبرتن صفا کول دا سنت دی نو ځان بچ کول دا فرض دی ابراهیم علیه السلام چې کله پښتنه وکړه هغه خوراک نه کو دی خپش او هر میزبان په دې خپکیږي چې کله میلمه ته یو شی وروړي هغه نه خوري ابراهیم علیه السلام ورته پښتنه کوي کولی نه خوري ځکه هغه وخت کې داو چې څوک به چا د نقصان پسې لاړ داغه د کور نه خوراک نه کاو ابراهیم علیه السلام ول کې دی شي ویر اخلي د نقصان د پاره ځکه دا خوراک نه کوي نو هغه کې خپل صفات داو چې رچا د کور نه به خوراک وکړو هغه ته به نقصان نه رساو نمک حرامي به نه کولا او زمان په معاشره کې د کوم کور نه چې ته خوراک وکې د کوم لوخي نه خوراک وکې کوم کس تاسو احسان وکې ته د ټول مخ هغه ته نقصان رسي ابراهيم عليه السلام خپش هغه پرشتي ورته وي ابراهيم خپکه کما من انسانانو په شکل کې پرشتي راغلي من خوراک ته ضرورت نشته ده من د خوراک موډ کې نه یو ابراهيم عليه السلام ته پته ولګی دا چې پرشتي دي دا خوراک نه کوي خفګانی ختم شو کله یو میزبان ته خوراک راوړ هغه پرهیز دی یا دا څه چې تاسو پته نه ورو ځای ساتلی دا او هغه درته وایي چې زما پرهیز دی یا مې روزه ده بیا خپکیږم هغه درته معقول عذر پیش ابراهیم علیه السلام ته عذر پیش کو چې اسلام مهمان نوازی دا په سرسترګو لیکن زمون دي شذونو ته ضرورت نشته کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اول ځل وحی نازل شو د حضرت جبرئیل ور سره ملاقات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زیات خفو پریشان و زکه سخت مرحله و کله کور تراغه حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ته فرمایي په ما باندې صادر راوچوي زما یخنی کی هغه کیفیت هغه حالات ورته بیان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې تاسو خپکیږئ ما تاسو ته هیڅ قسم نقصان نه رسی تاسو ته تکلیف نه رسی زکه تاسو هغه عادتونه دي چې د هغه د وجنب الله تاسو حفاظت او په هغه عادتونو کې یو عادت دار چې تاسو مې مستیا کوي د خلک دلیل له پدې خبره چې کوم یو کس کې د مل مستیا صفت وي چې کوم یو کس د منو اکرام کوي هغه احترام کوي دغه استقبال کوي رب العالمین بده چرتم نزای کوي دته چرتم نقصان نه رسي بلکې رب العالمین بدل حفاظت هم کوي په دې باندې برکات هم راوري کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غار ثور کې درې ورځې تیرې کړې درې شپې تیرې کړې او د هغه دینه سفر کې مدینه المنوره د هغه سره هغه خوراک چې کوم اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها ور کړو لقب د هغه دین ناطقین دا د خپل سر لپټای راواخیستله او هغه لپټای دو ټوکړې کړه په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تبارک د خوراک سامان تیار دوی روان دي یو ور سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غلام دی او څلورم ور سره یو بل رهبر دی چې لار ورته خي یو علاقې ته ورسېدا د دوی سره خوراک ختم شو الته یو زنانه پاتې کی د مهمان نوازی صفت
دا ضروری نه ده چې دا صفت په نارینه کې بلکې دا صفت الله تعالی زنانو ته ورکړي مهمان نوازی صفت دا ډېر په کم نارینه او په کم زنانو کې او د بخل صفت دا بیا په زیاتو خلکو بلاره کې یو خیمه ده بیابان زیده صحرا ده نور آبادی کورونه نشته ده خار نشته ده یو بیابان کې صرف یو خیمه ده او په هغه کې یو بهادر زنانه پاتې کېده چې د هغه مزاج هغه د سخاوت والا مزاج نوجوانی کې هم د هغه طریقه دا و چې د خیمه نه بهر بناسته و په هغه لارې چې وکړه قافلې ورتلا هغه به اشاره ول د هغه به اکرام کو د هغه به ملمستیا کولا دغه صفت د هغه ډیر زیات عام شو او هغه صفت وزیاتوالی د عمر سره ختم نشو بلکې نور هم زیات کله چې سړی عمر زیاتېږي دغه ګوره بخل هم زیاتېږي کله عمر زیاتېږي د دنیا سره مینا محبت نور هم سیوا کیږي ډیر بداسي چې اخیرانه عمر پیدا او بیا هم د دنیا سره ناشنا مینا کې محبت ته دغه زنانن نوم عاتقه ام معبد د هغه کنیت په دغه خیمه کې به هغه پات کېدل د نوجوانۍ نه د هغه خپل صفات داو میل مستیابه کولا د هر میلما کاغذ پیجاندو کنه پیجاندو پلار بسوکلا نو خوراک به پکاو د هغه میل مستیا د هغه خپل صفات انعام او الله څنګه ورکی په دغه لار باندې د خپل قافله د رسول الله روانه با برکت قافله روانه ده د خیمه ته چې کله نږدې شو خوراک ورسره ختم هیڅ آبادی په نظر باندې ناراضي چې د هغه نه خوراک وغواړي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا خیمه لینی ورځي پښتنه کوي زموږ سره خوراک ختم شوه دی تاسو سره څه شته چې موږ تاسو نه واخلو هغه ورته وایي چې موږ د خرڅولو والا نه یو موږ د اکرام کولو والا یو موږ په مېلمنو باندې څه شي خرڅو نه بلکې موږ هغه ته د هغه د اکرام لپاره داسې ورکو لیکن نن زما په کور کې هیڅ هم نشته ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر هم هغه ته رسیدلې په قریشو کې دغه شان یو نوجوان پیدا شوی د نبوت دعوی کړي نبی دې رسول دې د هغه خلکو هغه تکالیفونه هغه خبر ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خیمه خواته ورغله خیمه کې څه شته ده هیڅ نشته ده یو چيلې ولاړه ده وای دغه چيلې خوشته ده وای بالکل چيلې شته ده دې کې پې نشته ده دویم دا دومره کمزوري ده چې صحرا ته پتلو باندې قدرت نه لري دومره کمزوري ده بیمار ده چې تل نشي د مجبورۍ د وجه نه د خیمه کې پاتې شوی او دغه ام معبد خاون ابو معبد رضی الله عنه هغه څاروي صحرا ته شړلې دغه ام معبد په د خیمه کې یوازې پاتې کیږي د دې خیمه مخې ته هر قسم مهمان راتلا دا غوی به اکرام کو من مستیابه کولا لیکن نن د خیمه مخې ته چې کومه هستیانه ولاړې دي دا اعزاز دا خصوصیت رب العالمین هر چاته نور کې دلیل په دې خبره چې دغه ام معبد باندې ملمنو اکرام کاو احترام به کاو استقبال به کاو د هغه د لپاره به د خوراک تنظیم کاو رب العالمین ورته هغه انعام په دې صورت او شکل کې ورکا چې رسول الله د هغه د خیمه مخې ته ورغه او د هغه خیمه ته ورغه ورته وای که تاسو اجازه کوئ نو وای زبر دې چلای نه پي اول وشو و اشتبه کې نه خو زما طرف نه تاسو ته اجازه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دې چلای خواته ورغه لاس په راخ کا د لاس پر اخو سره دغه چلای نه غټوري بیماریاں ختم دویم ځل چې کله دغه لاس د هغه دینو ته وروړي هغه و چې چلای کې پي راغلي د هغه سینې د پيو نه ډکې شوې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ام معبد ته وای برتن ماته راوړه برتنې چورته کله راوړو نو وای دغه چلې خپل خپې پخپل کولا وکړي لکه څنګه چې چلې د پيو د لوسلو د پر خپې کولا وای هغه به ویل چې دا څنګه هستی را چې زما په جسم باندې لاس راخ کو زما جسم ته صحت مې راو شو زما په غلان زبانه لاس راخ کو په هغه کې پي راغلي هغه کله په جان دو چې دا کومه عظیمه هستی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وچی چلینا پیل وشل شروع کړه هغه بردن ډک د ټولو نه مخ کې دغه ام معبد رضی الله تعالی عنها ته پیش کړ چې دا توس دغه کلی صفات د وجنا
هغه ام معبد رضی الله تعالی عنها تا هغه اعزاز او هغه خصوصیت او هغه امتیاز حاصل شو چې دا څه چاته نه حاصل شوی چې په رسول الله اول وشلې هغه مبارک لاسونو باندې او بیا د هغه جام چې کوم جام د رسول الله په لاسونو کې هغه جام د ام معبد د شونډو سره لګي هغه پي چې کوم رسول الله وشلې هغه پي د ام معبد خېټې ته روانې دي دا اعزاز د هغه چې هغه د میلمنو اکرام کاوه دغه پي تل ام معبد خېټې ته دا اعزاز بل چاته نه ده حاصل څوک د میلمنو اکرام کوي رب العالمین بیا هغه څنګه هغه ته څنګه نعمتونه ورکړي د ټول نه مخ کې دغه پي رسول الله راوخته ام معبد ته پیش ام معبد پي وسکل ځان خموړ کړه چې هغه کې سخاوت رب العالمین ورته دغه سخاوت انعام پدې ورکړ چې د لاسونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پي وسکلې اور انشاءاللہ په دنیا کې خو پي وسکلې و انشاءاللہ د حشر په میدان باندې با د دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاسونو مبارک نه د حوض کوثر او بوسکی دغه ام معبد رضی الله تعالی عنها چې پي وسکلې دغه نور پي رواخستي صحابو ته پیش ابو بکر صدیق عامر بن فهر چې څومره ملګری ټولو پي وسکلې اخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوباره دغه چيله اولو شلا ورته وی دا پي بزن سره کور کې څومره خوش قسمت زنانه ده څومره بابرکت زنانه ده الله ورته دغه ملمستیا یو څومره بهترین نعم البدل ورکا الله ورته څومره یو عظیم مقام مرتبه ورکړه ولی باغی کې د خپل صفت هغه ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ټیم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثین علما بزرگان نیکان خلق کله چې تا کې د مهمان نوازی د خپل صفت وی الله تعالی و بیا استغفار ته نیکان خلق راوړي بزرگان خلق به الله استغفار ته راوړي او دغه نیکان خلق چې کله استغفار ته راځي استغفار کې قدمونه دي دغه کور به ستاده پر بابرکت ګرځي د خوراک به ستاده پر بابرکت ګرځي او بلکې حدیث کې امراضي چې تاسو خوراک مور کوي مگر نیکان خلق ته دینه ته بلکې خوش قسمت کې دي چې یو نیک انسان راشي استغفار دا الله یو ولی راشي یو بزرگ راشي یو عالم دین راشي یو حافظ راشي یو قاری راشي استاکو تستا اجرت تستا بیٹک تا او استاد خوراک ناغه خوراکو دغه خوراک ستا پیدا من په دغه بتا دا الله اجر درکې دغه صحیح ځکه ولګي ځکه نیکان خلق چې کله خوراکو کی هغه بیا د الله عبادت کوي نو استاد خوراک هغه ته ورکول دا سبب وګرځي د هغه د عبادت کوشش دا کوي چې نیکان خلق خپل کورونو ترا غواړي دعوت ورته ورکوي ا پښتانه وای پیاز دی خو پنیاز دی تاسو چې کله یو نیک انسان کو تر اوري دعوت ورته ورکوي ګوره نیکان خلق د هر چا دعوت قبلي ومنه بزرگان خلق د هر چا دعوت قبلي ومنه د هر چا کور اجري ته ورځي ومنه او چې کله ستا دعوت قبول ک ستا بیٹک ستا اجري ستا کور تر راغی دا سعادت وګڼا د دغه د راتلل ستا کور ته دا الله ستا لپاره بابرکت ګرځي دغه د راتلل د کور کې قدمونه یې خودل د دې په وجه رب العالمین ستا په کور کې خیر راوړي ډېر خلک هم داسې وي الله ورته دا صفت ورکړي وي دغه د نیکانو خلکو خدمت کوي د علماو خدمت کوي پاغي باندې فخر کوي زه د هیڅ مقام ته دومره نفس کېږم سوا د هغه چا دغه د نیکانو خلکو خدمت هغه د نیکانو خلکو سره تعلق ساتي د هغه ناس ته پاستا د هغه دراشه درشه د نیکانو خلکو سره صحبت صالح را صالح اولاد کله چې د نیکانو خلکو سره تعلق ساتي د هغه اکرام کې د هغه مهمان نوازي کې د نیکان خلک به تاسو دعاګانو کې نه یری رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو بعض علما د لیکي چې د ام معبد رضی الله تعالی عنها دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې ایمان راوړ مسلمان کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چهره انور ته وکتل کله چې د رسول الله اخلاق ته وکتل کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خویونو ته وکتل په هغه ټیم کې په هغه وخت کې کلمه ویلو مسلمان است ابو معبد رضی الله تعالی عنہ ماخام کور تراوي هغه چيلې چې کومه بیمار و کمزوري و پي پکې نه وي مورخین لیکي چې د دور عمر فاروق پورې یعنی اتلس کاله دغه چيلې بیا پي ور کړی بیا اتلس کاله هر ما خام او هر سحر با دغه چيلې پي ور کولې ولې به نه ور کولې چې کوم ته رسول الله دعا کړی دا ولې به نه ور کول چې په کوم باندې رسول الله لا سن لګیدلی
ماخام ابو معبد رضی الله تعالی عنہ کور تراغه بیبي ته وای چيلې خټک شوی دا څه چل دی کوم کور کې چې پاینه وی هغه کې جام هم د پاینه ډک دی څه مسله ده ورته وای خاوند څه خبره مېلمانه کو ډیر راغلي دي خو نن یو ناشنا مېلمه راغلی ورته وای ماته د هغه مېلمه صفات بیان هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صفات چې کوم بیان کړی دي هغه د شمائل په کتابونو کې اوس هم ذکر هغه مکمل نقشہ د خپل الفاظو په شکل او صورت کې بیان کړی چې داسې عظیمه هستی راغلی و اچھا غوې دا خو هغه ماته معلومیږي چې کوم قریشو د خپل علاقې نه په هجرت باندې مجبور کړو دا خو اخیرا پیغمبر او نبی دغه ابو معبد رضی الله تعالی عنہ بیا اسلام راوړ په اسلام کې داخل الله دوی ته د دومره لوی عزت ولې ورکړ دوی ته د دومره لوی مقام مرتبه ولې میلاو شو چې هغه کې هغه خپل صفاتو چې د میلمه اکرام وکاو کوشش دا کوي چې کوم کس نه پیژني د ټول زیات اکرام دا کوي دا څه پته لګي چې الله ستاسو امتحان د پاره یو کسره لګلې دا څه پته لګي چې دغه کې الله ستاسو لپاره خیر او برکت اچولې ګوره د چا په تندې خو نه دي لیکل چې دا ولي الله دی د چا په تندې خو نه دي لیکل چې دا بزرګ دی هغه حدیث کې راځي وای کله به یو سړی داسي وي اسخطا واغبر چې ببر یختبه وي د ګرد د ډکی کپڑے به وي بالفاظ دیګل یعنی داسې وی چې دا ته بخکاری مونږ چې دا دومره الله ته رسیدل سړی دی خو کچرته هغه د الله په ذات باندې قسم وکړي الله به قسم کې هغه نه حانیسته نو څه پته لګي چې ستا کور ته یو مېلمه راغلی دی پیژنې نه او ته د هغه اکرام وکړې هغه د الله یو نیک انسان هغه ستا دپاره لاسونه اوچت کړي څومره د سعادت خبره او تا ته څه پته لګي که ستا کور ته یو کس راغلی او هغه ډېر نیک انسان یو ته د کور نه واپس کړي جګ کې سختي ورته وي ردې بدې ورته وي هغه د الله یو نیک انسان ته څومره نقصان او دا درته داسې نه یم دا درته په دعوی سره په دلیل سره ویم کله چې تاسو سوره کهف تلاوت شروع کړئ په دغه سوره کهف کې د خضر علیه السلام د موسی علیه السلام واقعه به درته راځي کله چې هغه علاقې ته ورغله صرف 2 کسان یا 3 کسان دي ابو کله پیژندل چې دا 2 عظیم هستیان دي بلکې 3 عظیم هستیان دي د وخت پیغمبران دي ځکه چا په تندې خو نه لیکل شوی چې دا پیغمبر دی دا نبی دی دا ولی دی دا صحابي دی دا عالم دی دا غیر عالم دی دا تقوادار دی دا پرهیزګار دی د دې پته خو نه لګي هغه کلی والو د درې وړو دا میلمستیان انکار پته وته نو ځکه وکړه که چرته به ته پته وي چې دا حضرت موسی دی او حضرت خضر دی او حضرت یوشع بن نون دی اکرام نه هغه به اکرامونه کړی وي هغه به د هغه په میلمستیا باندې جنگ جګړې کړی وي یو به چې زما کور تر راځه بل به زما کور تر راځه یو به زما اجرت راځه بل به زما اجرت راځه خو هغه په جاندل نه ځکه انکار وکړو د څومره لوی خیر نه غي محروم شو دا هغه مذمت قران بیان نو دا خپل خوې وګرځوي محترمو چې مهمان نوازي صفت ځان کې پیدا کړي د سخاوت صفت ځان کې پیدا کړي دا سخاوت د په مالدارۍ په غریبۍ باندې نه دی کته غریبي یو ګلاس اوبو وس خو دکېږي یو کس راغې بیٹک ته نه باسه اجرت ته نه باسه لاري تا یو ګلاس اوبو تر وباسه دغه ستا وس کې د الله تعالی په دې باندې اجر درکړي بخل شمسیا دا ناکاره صفت سخاوت مهمان نوازی دا خپل صفت ان شاء الله دا صفت وزن کې پیدا کو کنه به پیدا کو دا تفریق به ختمو بلکہ خپل مزاج بدا ګرځو جو بھی ہے کدا سو کوم دے کزے پہ جنم کرے پہ جنم کاغذ میں کوم غرشت دے کنشت دے کاغذ میں کوم مفاقشت دے کنشت دے او دومرا چې صرف یو انسان دے انسان یو اسرائیلی روایت کی راضی امام قرطبی ذکر کرے دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ناس ته ډیر زیات مهمان نوازو یو کسره غذا سره خوراک ته کېناو ورته وای د الله په نوم باندې شروع وای زه خو الله نه پیژنم وای پاس پیسې دا رب العالمین حضرت جبرئیل راولېګ جبرئیل لاړ شي ابراهیم ته وایا چې دغه زما باندې پوره ژوند ژوندۍ کفر کړي دي زې نه منلم د هغه باوجود ما ورته خوراک ورکاو نن ستا خواته راغې او تا د یو لقمه ورته ورنکړه ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام आवाज کوي واپس راولې کله راوځي وای راځو ما سره کېنا ورته وای نه وسه پوری خو دې شړل مسلمان سره کېنا داسې خو فراق نکوم خبر راته کو څه چلو الله د خپل بنده سره څومره مینه کوي محبت ور سره کوي وای ما ته رب العالمین حضرت جبرئیل لا ولېګا چې دې پورا ژوند ژوندۍ کفر کړي دي ما ورته نعمتونه ور کړي دي او نن تاسو ته راغی تا ورته یو لقمه ور نکړه د رب العالمین په حکم باندې ما ته واپس راوغوښته هغه دې کې کلمه لا اله الا الله او په اسلام کې داخلي نو صفات راګستا خو ته څوک راځي او دا خبر هم ذهن کې یاد وساتئ چې ګور ستا په قسمت کې څومره څه لیکل شوی
ستا قسمت څوک هم نشي خوړی د پاس خلکو مزاج دی پروګرام یې کړی یا دعوت کړی یا بل څه مسله بل مسله او یو میلمه دوره شو بس د تندې به سترغلی به دې تر کوش اله کاغذ تا نه خوري ځکه میلمه خپل رزق خپل وړي بس تا چې څومره یې تبه هغه خوري پرېږ دا د الله رزق دی هغه به تاسو روخري کېدل چې دې کې الله درته برکات واچي ان شاء الله سخاوت مزاج دا به جوړو کنه به جوړو دا به داسې نه جوړيږي په دې به موږ مشق کوو په دې به موږ مهنت کوو رب مخواړي نه بغواړي په هر حالات کې چې کوم میلمه تاسو ته مخې ته راځي که پیژنې که نه پیژنې د چې ست ورته کوئ د روټۍ ست ورته کوئ یا به هغه خوري یا به نه خوري خو کم از کم تا چې ورته ست وکړه د هغه په اړه کې ستا سره مینه محبت پیدا شو تا ورته ست وکړه به تا ته نقصان نه رسوي تا ورته ست وکړو که هغه تا سره خوراک هم ځکه الله به درته هغه اجر او ثواب درکوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین